راشد خان له زمبابوې څخه دوبۍ او له دوبۍ څخه بیرته انګلستان ته ولاړ. ګران لیدونکو ویډیو در سره لایک او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې مخکښ وروتو پاچونکی راشد خان له دوبۍ څخه لندن یا انګلستان ته ولاړ چې هلته به په ویټالټي بلاست سیالیو کې لوبیږي. راشد خان چې له آی پی ایل وروسته زمبابوې ته ولاړ او هلته یې د زمبابوې پر وړاندې په 3 نړیوالو ورځنیو او 3 نړیوالو شل ورځو لوبو کې ګډون وکړ. له هغه ځایه بیرته دوبۍ ته ستون شوی دی. نوموړی په دوبۍ کې د څو ورځو له آرام او تفریح وروسته د لندن په لور ولاړ چې اوس به په انګلستان کې په ویټالټي بلاست سیالیو کې برخه واخلي. راشد خان په خپل انسټاګرام اکاونټ کې څو پرلپسې سټوریانې خپرې کړي چې د دوبۍ څخه د روانېدو او بیا لندن ته د رسیدو په اړه پکې لیکل شوي دي. هغه په یوه سټوري کې دا هم لیکلي چې څو اونۍ به دلته وي. په ویټالټي بلاست سیالیو کې به راشد خان د سیسکس کرکټ لوبډلې سره ولوبیږي. د یادولو ده چې په ویټالټي بلاست سیالیو کې یو څو نور افغان لوبغاړي هم برخه لري. راشد خان د افغانستان هغه یوازینی لوبغاړی دی چې تر نورو لوبغاړو ډیر مصروف وي او یو ځای کې چې سیالۍ ختمیږي نو بل ځای ته د سیالیو لپاره روان وي. هغه ټول کال په کرکټ کې ډیر بوخت وي.